په دې پیچومو کې روان یو. هغه سیمه چې په دې وروستیو کې په مجازي صفحاتو کې د دې د یو شمېر کلو او شاوخوا سیمو د سقوط خبرې کېږي. ورزو او په ورسج ولسوالۍ کې خلک غږوو. دا د تخار ولایت ورسج ولسوالي ده چې له پنجشیر سره ګډه پوله لري. په وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د جګړو ادعاوې کېږي. موږ تر هغو سیمو ځو او ګورو چې جګړه په کوم ځای کې ده او د جګړې سیمه کې د خلکو ژوند څه ډول دی. ورسج ته په لاره د جګړو نښې نښانې ښکاري. دا زرې موټر او پوځي لارۍ د جګړې نښې دي، خو معلومه نه ده چې څه وخت او د چا لخوا هدف ګرځول شوي دي. د ورسج او پنجشیر په پوله مو هم ځایي خلک د وضعیت په تړاو پوښتلي. نه در جای مطالعه هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست. ما از این گپ آرام هستیم، هیچ کس ندیدیم. اینجا همه قوم راضی است، هیچ کس نیروی گپایی که داخل دولت دخور شایع است که والا مقاومت قوت کرد که نیرو کرد که گپا کلا همه شایع است، دروغ است. این منطقه بنای منطقه این بازار بنای بازار خانقاه یاد میشود. دیگه فعال خدا در این منطقه ما دکاندار هستیم، دیگه از این گپی نیست و ما هیچ چیز ندیدیم. دیگه فعال خدا امنیت برقرار است. در منطقه میان شهر که است سرک با او یا جور کنه. این ولسوالی ورسج یک منطقه سیاحتی است، به خاطر سیاحت مردم زمینه را مساعد کنه. سرک پل کوچه دیگه مکتب دیگه میشه دواخانه دیگه خوب قیمت چکنه فراهم کنه. له شوره ډکه او د ځوانانو دا بېغمه ساتیري ښیي چې د ټولنیزو رسنیو په مخ د دغه ځای انځور ناسم وړاندې کیږي. نور بیا وایي ورسج ته بشري مرستې نه دي وررسېدلي چې باید پاملرنه ورته وشي.